په خوست کې د نورو کلونو په څیر یو ځل بیا د مرکزي کثیر رشتوي انسټیټیوټ څخه 130 تنه زده کوونکو د اقتصاد او کمپیوټر په برخه کې 2 کلنې زده کړې بشپړې او لومړني سندونه یې ترلاسه کړل. فارغ شوي زده کوونکي وایي دوی په دواړو نظري او عملي برخو کې زده کړې کړي او کولی شي چې په اداراتو کې دندې ترسره کړي. د مونږ په دې انسټیټیوټ کې د عملي زده کړو زمینه الحمدلله د تیرو کلو په نسبت د 2 کلو کې ډېر الحمدلله برابر شوی دی. که مونږ وګورو لکه د آی ټي په برخه کې چې مونږ ته څومره ضرورت و لکه ډیوایسونه شول راوټرې سویچنګ دا ټولې مونږ ته برابر شوي. مونږ الحمدلله په هغې برخه کې هره ورځ به مونږ په کمپیوټر لیب کې خپل عملي کومې تجربې وي عملي کورونه و چې هغه مونږ سرته رسولي. مونږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده کوم مخکې بورسونه چې دي هغه باید د زونو سره ونه سپموي. هغه زر په زور ته وړاندې کړي چې د کوم بیکوره خلک یې دا په کور وګمارل شي. د مرکزي کثیر رشتوي انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د فارغ شوي محصلینو ته 80% عملي زده کړې ورکړي او زیاتوي محصلین کولی شي له خپلو ترلاسه شویو زده کړو ښه استفاده وکړي. د مونږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو دغه یو سیستم ده چې د 80% عملي زده کړې دي او د 40% نظري زده کړې دي. دوی ته مونږ په جمعه کې یو مثال د عملی سفر لري د عملی درس دی پورا لکه مثال مونږ په خوست کې مخابرات ته شیخ زاید پنتون آی ټي ته او د مثال د نورو ریاستو ته مونږ دا بیا یو په هر هفته کې مونږ یو علمي سفر لرو چې دوی د پورا عملی زده کړې هلته ښودله کېږي او دوی مونږ محصلین چې دي په ډېر فوکس چې دا په عملي زده کړو ده. یادولو وړ ده چې هر کال د نیمه لوړو زده کړو دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو سلګونه زده کوونکي فارغېږي. د فارغو زده کوونکو تر ډېره غوښتنې دا وي چې له فراغت وروسته د دوی ته په اداراتو کې د خپل مسلک اړوند دندې وسپارل شي.